شنونکي وایي طالب وسلوال د قطر د تړون د ژمنو خلاف عمل کوي چې دا چاره بین الافغاني مذاکرات له خنډ او ځنډ سره مخامخوي. د دوی په خبره د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې باید د قطر د تړون ژمنې عملي او د باور فضا رامنځته شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تېرې فبرورۍ په 29مه د سولې تړون لاسلیک شو چې یوه ماده د طالبانو لخوا له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پریکون و. خو د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو کې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د افرادو د جلب و جذب چاره غښتلې کړې او القاعدې ته یې د بشپړو جبهاتو د جګړې رهبري ورسپارلې ده چې دا په لوی لاس امریکایانو ته د مداخلې د دوام زمینه برابرول دي. د افغانستان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل وړاندې د باور فضا رامنځته کولو لپاره شاوخوا 4,000 طالب بندیان خوشي کړي او دغه پروسه لا هم روانه ده. خو شنونکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو د جګړو زیاتولو له امله د ملکي خلکو مرګ ژوبله لا زیاته شوې ده. شنونکو د طالب ویاند هغه خبرې هم د اندېښنې وړ بللي چې وایي اوسنی حکومت خو څه چې د موقت حکومت طرحه لا نه مني او دا چې د سولې خبرې د افغانستان له حکومت سره نه بلکې د افغانستان له خلکو سره دي. طالب وسلوالو دا خبره چې کوي چې دوی په افغانستان کې سوله د افغانستان له حکومت سره نه بلکې د افغانستان خلکو سره کوي، د سولې خبرې د افغانستان خلکو سره کوي. دا په خپل ځان پورې یو ډول خندا ځکه ده چې له یو طرفه دوی وایي چې افغانستان خلک زموږ ملاتړي دي او له بل طرفه یې په خپل مقابل کې دري او د سولې خبرې ورسره کوي. معلومات دا ښیي چې دوی اوس هم د جګړې دپاره آمادګي لري. په ډېرو ولایتونو کې دوی جګړې ته شدت ورکړی. دغه څه دي چې د طالبانو باور یا سولې ته د دوی په تعهد باندې یو ځل بیا شکونه راولاړوي او د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کوي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم ویلي د قطر تر تړون وروسته طالبانو خپل ترهګریز بریدونه زیات کړي دي چې دوی ته د منلو نه دي. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل د خپلو معلوماتو له مخې ویلي چې وسلوال طالبان د القاعدې ډلې تر پلان او رهبرۍ لاندې د غزني ښار د سقوط لپاره د ستر برید تابع نیسي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د قطر سیاسي دفتر که رښتیا هم په خپل نظامي کمیسیون واک لري نو د سولې خبرو پیل ته د رښتینولۍ ثابتولو لپاره د یاد برید مخه ونیسي. د طالبانو لخوا په جګړه ییزو کړنو زیاتولو سربیره هم د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې بین الافغاني مذاکرات باید د پلان مطابق په 2 اونیو کې پیل شي.